السلام علیکم دوستانو. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت تېره شپه په یوه مکتوب کې د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې د ښځو او نجونو زده کړې دې تر امر ثاني وځنډوي. طالبانو د نجونو د لوړ زده کړو د ځنډېدو د لامل په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په دې اړه د ډېرو ملي لوبغاړو غبرګونونه هم راغلي دي. راشد خان ښځه هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي. د افغانستان کرکټ ستوري لوبغاړی راشد خان د نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د ښځې یا مور غېږه هغه لومړنۍ مدرسه بللې ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او ښه روزنه مومي. راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه یو نبوي حدیث شریف ورته کړی دی او لیکلی دی: ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان فرض دی. راشد خان لیکلی دی: په دې کې شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. دا هم منلې خبره ده چې ښځه د انساني ټولنې بنسټ دی. دا په دې چې ښځه هم مور ده، هم میرمن ده، هم خور ده، هم لور ده او په ټوله کې د توکمونو نسلونو روزونکې او پالونکې ده. هغه زیاته کړې ده: دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. نو کومه ټولنه چې خپل کوچنیان د جاهلې او نالوستې ښځې په غېږ کې پرېږدي، ورته ممکنه نه ده چې له خپلو غړو دې د سم او ګټور خدمت او هلو ځلو تمه ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکینی لوبډلمشر او تکړه لونډر محمد نبي هم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو د دروازو د تړلو په پار خپل غبرګون ښودلی دی او دغه پرېکړې د افغان ټولنې د وروسته پاتې والي پرېکړه بللې ده. محمد نبي د حاکم نظام هغه پرېکړه غندلې ده چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتوني زده کړو دروازې هم وتړلې او ویې ویل چې په دې ډول مو د ټولنې یوه حیاتي برخه هم بلج کېږي. محمد نبي لیکلی دی: موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او دغه هېواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه چې د دواړو نارینه او ښځینه په زده کړو او ګډو هڅو د هېواد او ملت روښانه راتلونکی تضمینېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی او تکړه وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز هم د نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او بېسواده ټولنه او کورنۍ یې بوج ګڼلې ده. ګربز لیکلی دی: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضة علی کل مسلمین. یوه باسواده کورنۍ جامعې ته خوشحالي ورکولی سي او د هېواد د ترقۍ سبب ګرځي او ناپوه ټولنه تل پر جامعې بوج وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورو توپ اچوونکي مجيب رحمان هم لیکلی دی: موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او دغه هېواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري، ځکه چې د دواړو نارینه او ښځینه په زده کړو او ګډو هڅو د هېواد او ملت روښانه راتلونکی تضمینېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لونډر شرف الدین اشرف هم د طالبانو دې پرېکړې ته غبرګون ښودلی دی او د راشد خان خط یې کاپي کړی دی. پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلی دی چې د طالبانو دا پرېکړه یې غندلې ده او د نجونو د تعلیم ملاتړ یې کړی دی. که مو دا ویډیو خوښه سوې د افغانستان د روښانه راتلونکي په خاطر یې درسره شیر کړئ چې تر ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې پورې ورسیږي او بیرته د طالبانو تر لوړو زده کړو وزارت پورې ورسیږي چې بیرته ژر تر ژره د افغانستان د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې سي. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.